بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع الله میری تاسو سره دی پنتون لخوانه تاسو ته د ډیټابیس منیجمنت سیستم کورس څخه راغلاست یم دوستانو. دغه کورس چې دی دوستانو د کمپیوټر ساينس له مهمو سبجیکټونو څخه شمیرل کیږي چې په پنتون کې دیتا کورس سبجیکټ ویل کیږي. که چېرته تاسو د کمپیوټر ساينس د لستلو نه پس دغه سبجیکټ مونږ ولستل نو تاسو ډیګري چې دی دا ناقص دی، ځکه چې دغه سبجیکټ چې دی منډیټري یا مست دی چې په کمپیوټر ساينس کې باید ولستل شي. دغه کورس چې دی دوستانو تاسو د اپلیکیشن یا د سافټویر د بکینډ سره چې دی تړاو لري. که چېرته موږ په خپل ورځنی ژوند کې وګورو دوستانو د ډیټابیس نه په مختلف مواردو کې استفاده شوی. که چېرته لاړ شو یو بانک ته دوستانو پیسې وباسو خپل اکاونټ نه، دغه زموږ د اکاونټ انفارمیشن، دغه زموږ بیلنس یا د زموږ پیسې چې دی د دې ریکارډ چې دی په ډیټابیس کې پراته وي یا په ډیټابیس کې چې دی سیف شوي وي. یا که چېرته لاړ شو کوم سوپر مارکیټ ته، هغه دینه یو سودا وکړو دوستانو، د سوپر مارکیټ لپاره کوم انوینټري یا کوم اپلیکیشن جوړ شوی نو دکاندار که چېرته تاسو ته یو پروډکټ ورکوي، مثال تاسو ته یو پیپسي بوتل ورکوي، نو دکاندار ته پته لګیږي دوستانو چې زما په سټاک کې یا زما په سٹور کې چې مثال 10 بوتله نور پیپسي قوطیګانې چې ما سره پراته دي، چې دغه انفارمیشن یا معلومات چې دی دوستانو دا په ډیټابیس کې ورسره پراته نو بیا دغه دکاندار کولی شي چې د آینده هفتې لپاره چې دی دوستانو خپل دغه پروډکټ یا دغه پیپسي بوتل نور چې دی هغه را آرډر کړي، ترڅو په سټاک یا په خپل سوپر مارکیټ کې هلته د پیرول لپاره هلته کېږي. بل که چېرته لاړ شو خپل فیسبوک ته وګورو، که چېرته موږ غواړو خپل فیسبوک ته لاګین شو، دغه لاګین ډیټیل چې دی زموږ یوزر نیم او پاسورډ دی، که چېرته دا موږ غلط ورکو نو دغه لاګین څه چې دی ایرر یا میسج موږ ته ورکوي دوستانو چې ستاسو لاګین یا پاسورډ چې دی دا غلط دی. دغه میسج چې ورکول کیږي دوستانو زموږ ډیټا چې کوم زموږ صحیح یوزر نیم پاسورډ چې دی دا په ډیټابیس کې پروت دی. کله چې موږ د لاګین بټن باندې کلیک کوو نو د اپلیکیشن یا د پروګرامینګ په واسطه باندې وی زموږ د ډیټابیس بکینډ الته سرچ کوي، معلوموي چې دغه فلانه نفر په دغه مشخصات په دغه لاګین او په دغه پاسورډ چې دی غواړي چې په دغه اکاونټ کې چې دی لاګین شي. که چېرته دغه معلومات چې موږ ورکړی دی چې لاګین او پاسورډ دی زی زموږ د ډیټابیس بکینډ ته الته سرچ کوي چې دا دواړه سره میچ کوي. که چېرته میچ وکړو نو موږ ته اجازه د دې راکوي چې موږ خپل اکاونټ ته وردن نشو، چې دغه لاګین ډیټیل معلومات چې دی ټول په ډیټابیس کې چې دی ساتل کیږي یا سیف کیږي. نو په همدغه اساس چې دی دوستانو دغه ډیټابیس منیجمنت سیستم چې دی موږ لولو. په دغه ډیټابیس منیجمنت سیستم کې چې دی دوستانو کې ان شاء الله ژوندو تاسو سره به د ډیټابیس ټایپونه، ډیټابیس انوایرنمنت، انټیټي ریلیشن ماډلونه، سیمنټیک آبجیکټ ماډلونه چې دي دوستانو، ریلیشنل ماډلونه چې دي او نارملایزیشن چې دی، ډیټابیس ډیزاین دی، SQL یا کوئري لانګویج چې دی، دغه ټول شیان چې دي دوستانو دا به په دغه کورس کې لولو. کو دینه مخکې چې لاړ شو ډیټابیس تعریف ته، بعضې موضوعات یا بعضې ټرمونه دي چې په ډیټابیس کې په پروګرامینګ کې موږ ته پکار راځي، چې یو عبارت له هغه ټرمونه چې دی دوستانو ډیټا دی. ډیټا چې دی دوستانو خام مواد ته ویل کېږي، یعنې چې پروسس شوي نه وي. ډیټا چې دی د مختلف سورسونو یا منابعو څخه د مختلف کارونو لپاره اخیستل کیږي. په ډیټا کې چې دی دوستانو نمبرونه، سمبولونه، کرکټرونه ټول پکې شامل دي. دغه ډیټا چې دی د یو ارګنایزیشن لپاره، د یو دفتر لپاره چې دی یو حیاتي ریسورس دی، یعنی یو قیمتي ارزښت لري البته ارګنایزیشن ته، چې دغه حیاتي ریسورس یا دغه ډیټا چې دی یو ارګنایزیشن لپاره چې دی دغه بلډینګز دي، فرنیچر دی، موټرونه دي، ماشینونه دي، حتی د یو ارګنایزیشن امپلای یا کارمندان چې دي دا ټول په ډیټا کې حسابېږي. د ډیټا کار چې دی دوستانو د یو ارګنایزیشن، د یو کمپنۍ، د یو مملکت لپاره د ډیسیژن میکینګ لپاره استفاده کیږي. که چېرته ډیټا موجود نه وي نو ډیسیژن میکینګ موږ نشو اخیستلی. مثال په توګه باندې که چېرته موږ راشو حکومتونه چې دي دوستانو یا زموږ دغه NIC زموږ تذکرې الکترونیکي چې کوم مرکز دی یا دفتر چې دی دوستانو دی مثال دی غواړي چې خلکو ته تذکره ورکړي، نو دی مختلف ولسوالیګانو ته، مختلف ولایتونو ته ځي، د خلکو نه دغه ډیټا چې دی یا معلومات چې دی راخلي.
چې دغه ډیټا ځان سره دی سټور کوي د فردر یا د آینده ډیسیژن میکینګ لپاره چې دی ور باندې کوم عملیه اجرا کوي. تاسو ته به ان شاء الله زه په انفارمیشن مثال کې تاسو ته به وړاندې کوم. بل مثال کې چرته راشو دوستان، یو کمپنی د غواړي چې خپل د پروډکټ د ښه کولو لپاره د خلکو نه ډیټا راغونډي. مثال یو کس منفي نظر لري، هغه ډیټا تیر اخلي. مثال یو کس د یو پروډکټ لپاره چې دغه د خوګوالي له نظر چې د هغه ته یو ډیټا ورکړي، دغه کمپنی چې دغه ټول ډیټا چې د راغونډي په دې نه پس چې په دغه ډیټا باندې ډیسیژن میکینګ کوي. تر بل مثال کې چرته راشو دوستان، یو مسل د غواړي په یو پنځه کې ځان ته داخله واخلي، نو د داخلي نه مخکې چې د خپل ډیټا باید پانتون ته ورکړي چې دا عبارت له نوم څخه د ایج د پلار نوم د فراغت کال له ټول معلومات چې د دغه پانتون ته چې د ورکول کیږي. دغه پانتون چې دغه کس ډیټا یا دغه مسل ډیټا ځان سره ساتي تر څو د سلور یا شپږ کال چې د درس وای، بیا په دغه ډیټا باندې چې د مختلف قسمه چې د ډیسیژن میکینګ کوي. د ډیټا د مثال نه پس چې د دوستانو راځو د ډیټا ټایپونو ته یا د ډیټا اقسامو ته. څنګه چې تاسو ته ما په ډیټا تعریف کې مو ویل چې په ډیټا کې چې د سمبولونه کریکټرونه شامل دي، همدارنګه د ډیټا ټایپ چې د نومریک ډیټا دی چې 0 نیولې تر 9 پورې، بیا 9 نه تر 255 چې دا ټول په ډیټا کې چې د شاملېږي. مثال 50 زر ټول چې د په ډیټا کې حسابېږي. بل په ډیټا کې چې دوستانو الفابیټک ډیټا دی چې A نه Z پورې چې د سپیس هم پکې شامل دی. بل چې دوستانو د ډیټا ټایپ چې د الفا نومریک دی چې په دغه کې ډیجټس ساينونه چې دي، مثال پیریډونه دي، کاما دی، کرنسیګان دي، سمبولونه دي، ټول پکې شامل دي. و همدارنګه چې د ډیټا په ټایپونو اقسام کې چې د ویډیو ډیټا دی، لکه یو فلم دی، یو لرنینګ دی، مثال تاسو پوری دا ټول په ډیټا کې چې دی راځي. اډیو دی، مثال یو سندره ده، یو معلومات دی، ټول په ډیټا کې چې دی دا راځي. و همدارنګه چې دی ایمیج چې دی دا هم یا عکسونه چې دي دوستانو دا چې دی دا په ډیټا په ټایپونو کې چې دي شامل دي. د ډیټا د تعریف نه پس چې دی دوستانو راځو انفارمیشن ته. انفارمیشن چې دی دوستانو همدغه خام مواد چې دی د دې پروسس شوی حالت ته سوي انفارمیشن وایي، یا انفارمیشن چې د ډیټا پروسس شوی او منظم شوی حالت ته چې د انفارمیشن ویل کیږي. چې انفارمیشن چې د دوستانو نسبت ډیټا ته چې د مور مینینګفول یا معنادار دی. بل چې د دوستانو کچرته موږ راشو دغه ډایګرام ته زیر شو، ډیټا چې د انپټ په شکل باندې دی او انفارمیشن چې د آوټپوټ په شکل باندې دی. کله چې موږ کمپیوټر ته ډیټا ورکو دوستانو هغه پروسس کیږي، موږ ته چې بیا کوم نتیجه ورکوي هغه عبارت له څه دی دوستانو انفارمیشن څخه دی. دغه انفارمیشن هم چې د دوستانو د ډیسیژن میکینګ لپاره استفاده کیږي. شو کچرته راشو د انفارمیشن مثالونه د دوستانو څنګه چې تاسو ته ما په ډیټا مثالونه کې ویلې. مثال دولت غواړي چې خپل ټول ولسته تذکره ورکړي، البته تذکره الکترونیکی. دیزي ننګرهار ولایت ته د ننګرهار ولایت ټول ولسوالیګانې چې د خلکو ته تذکره ورکول کیږي. دغه ډیټا چې څنګه تاسو ته ما په مثال کې ویل د خلکو نه ډیټا راټولای، مثال نوم، پلار نوم، درجه تحصیل چې د دوستانو کال او دغه کاروبار ارس ټول معلومات تیرا غونډي. نو دغه ډیټا چې دی راوغسو د ځان سره سٹور کړئ. مثال دغه دولت د اوس غواړي چې د خلکو چې کوم تعلیمي سطح ده په ننګرهار ولایت کې چې دا معلومه چې د فردر یا د آینده سره پر چې د ډیسیژن اخلي چې موږ څنګه کولی شو. مثال د ننګرهار ولایت چې د دې ټول تعلیمي سطح چې دا پورته ویسو، کوم ډیټا چې دی راغستل دي دوستانو په دغه باندې دی پروسس کوي. کله چې دی پروسس کوي ته انفارمیشن پیدا کیږي، هغه نه پس بیا دی کوم ډیسیژن میکینګ یا کوم پلان ورته نیسي. مثال چې په کوم ولسوالۍ کې په کوم ساحه کې چې د څومره مکتبونه یا څومره پوهنتونونه موږ باید جوړ کړو. یو خبره باید تاسو ته کوم دوستانو دغه انفارمیشن چې د کله کله د ډیټا په شکل هم استفاده کیږي. مثال په توګه باندې کچرته دلته راشم دوستانو د یو محصل چې د نمبرو د سبجیکټونو نمبرات چې دا ټول ډیټا دی. مثال کچرته زرا شم دلته ولیکم میتھس دی، مثال یا ریاضي میتھس د دې چې د مارکس یا نمبر چې د 50 دی دوستانو. بل چې د سی پلس پلس چې د دوستانو د دې مارکس چې د سل دی او هم چنان چې د ایچ ټی ایم ایل د دې مارکس یا نمبر چې د دوستانو دا اویا دی.
اوس که چېرته راشو دوستانو د دې نمرو چې کوم مجموعه دی دا انفارمیشن دی دوستانو چې عبارت له څومره کېږي دوستانو تقریبا 200 کېږي دا ټول چې دی دغه 200 چې دی دا انفارمیشن شو او دا چې شو دوستانو دا ټول ډیټا شو. اوس زه غواړم دوستانو د همدغه 200 یا د همدغه انفارمیشن چې ماته لاس ته راغلی د دې اوسط معلوم کړم. طبعا اوسط چې موږ معلومو دوستانو د اوسط فارموله چې دی 200 تقسیم په 3 باندې دی چې تقریبا 3 چې دی دا راځي. اوس که چېرته راشو دوستانو موږ د ډیټا مثال چې تاسو ته ما ورکړی د انفارمیشن وبخښئ د انفارمیشن مثال چې تاسو ته درکړو ډیټا چې دی از انپوټ استفاده کیږي کله چې ډیټا پروسس شي داسې تاسو ته آوټپوټ ورکړي دوستانو. اوس وګورئ دوستانو دغه 200 چې دی دا ډیټا شو لکن دلته چې دی انفارمیشن دی دا چې کله پروسس شو دوستانو نو موږ ته انفارمیشن ورکړه دغه انفارمیشن چې دی دوستانو دا اوسط دی. نو امید لرم دوستانو چې په دغه مثال باندې تاسو پوه شوي یاستئ. د انفارمیشن د تعریف او مثال نه پس چې دی دوستانو راځو د ډیټا او د انفارمیشن چې کوم فرقونه دي دا تاسو ته وایم. ډیټا چې دی څنګه تاسو ته ما په تعریف کې ویل چې د خام موادو څخه جوړ دی یا خام مواد ته چې دی ډیټا ویل کېږي. انفارمیشن چې دی دغه خام مواد دغه ډیټا چې دی د دې پروسس شوی حالت ته انفارمیشن ویل کېږي. ډیټا چې د انپوټ په شکل باندې استفاده کیږي لکه انفارمیشن چې د آوټپوټ یا نتیجه په شکل باندې استفاده کیږي یا د ډیټا چې د دوستانو دومره مینینګفول یا ناٹ مینینګفول یا معنادار نه دی لکه انفارمیشن چې دا معنادار دی. تاسو ته ما په مثالونو کې ټول واضح کړم. ډیټا چې د دوستانو انډیپندنت دی لانه په چا باندې مربوط نه دی لکه انفارمیشن چې دا ډیپندنت په ډیټا باندې دی. څنګه ډیپندنت په ډیټا باندې دی که چېرته تاسو دغه مثال ته ځیر شئ دوستانو د نمرو چې کوم اوسط دی یا د نمرې چې کوم مجموعه ده که چېرته دغه نمرې موږ سره نه دا ډیټا دی دوستانو او د دې مجموعه چې دی 200 کېږي که چېرته دا نه نو موږ ته دا لاسته نه راځي. دغه د نمرو مجموعه چې دی په ډیټا یا په دغه معلومات یا دغه نمرات چې دي په دې باندې ډیپندنت شو چې دا عبارت له څه شو دوستانو انفارمیشن څخه شو. بل چې د ډیټا چې د نارملی چې دی یا عادي حالت کې چې دی یا اکثرا چې دی دوستانو په اندازه کې چې دا غټ دی لکه انفارمیشن چې دا په اندازه کې چې دا شارټ یا کم دی او ډیټا چې همیشه چې مینینګفول یا معنادار نه وي هغه ضرورت دی چې هغه پروسس شي ترڅو انفارمیشن لاسته راوړي لکه انفارمیشن چې همیشه چې معنادار او مینینګفول چې سم معلومات یا بعض معلومات تاسو ته وړاندې کوي. که چېرته دغه مثال ته ځیر شو دوستانو مثال یو ورق کې تاسو لیکئ یو چاته دلته نوم دا شیان نه د دې کس مثال لیکئ چې احمد میتس سی پلس پلس HTML یو چاته ورکړي نو کېدای شي هغې نه دا معنا وانخلي. که چېرته هغې سره یا دې سره تاسو ورسره لیکلي چې دغه نمرې ټول مجموعه چې دی 200 دی او د دې اوریج چې دی دا 3 دی. دغه معلومات چې تاسو ورکوئ نو دا تقریبا نسبت د یوازې دا شی چې تاسو ولیکئ دې ته چې شی دی معنادار دی. د نه مخکې چې لاړ شو د ډیټابیس تعریف ته دوستانو اول راځو فایل پروسسینګ سیستم ته. دغه فایل پروسسینګ سیستم چې دوستانو دا ټریډیشنل او سمپل فایل پروسسینګ سیستم و چې د کمپیوټر اولنې سیستمونو چې دوستانو د بزنس اپلیکیشن لپاره چې خلک به خپل فایلونه په دې په واسطه باندې سٹور کوو. په دغه میتود کې چې دوستانو ارګنایزیشنونه چې خپل فایلونه چې په ټیپ یا په ډرایوونو کې ساتل. د دې فایل پروسسینګ سیستم دا دوستانو چې هر ډپارټمنټ چې د ځان ته به جلا فایل درلوده چې د هر فایل د ساتلو لپاره چې د جدا اپلیکیشن وو یعنی د دې غټ مشکل دا دوستانو یعنی یو ډپارټمنټ چې د بل ډپارټمنټ د فایلونو سره چې دوستانو جلاو یعنی یو بل سره تړاو به نه درلوده. فایل پروسسینګ سیستم چې بعض مشکلات یا بعض ډیس اډوانټیج درلوده چې تاسو ته ما لیست کړي. همدغه ډیس اډوانټیج یا مشکلات چې د فایل پروسسینګ سیستم ناکام شو دینه بعد چې د دوستانو ډیټابیس منځته راغی. تاسو ته ما ډیس اډوانټیج یا مشکلات تاسو ته لیست کړي تاسو ته راځم یو په یو باندې وایم. یو له مشکلاتو څخه چې دوستانو دا ډیټا ریډنډنسي او انکانسسټنسي. ډیټا ریډنډنسي مطلب دا دی دوستانو چې ډیټا به ډوپلیکیټ په مختلف فایلونو کې. مثال یو مسل دی د دې معلومات چې په سټوډنټ فایل کې پراته دي. په سټوډنټ فایل کې چې د دغه مسل رول نمبر دی
نوم دی، ادرس دی، ټلیفون دی او نور ډیټیل د شاګردانو چې کوم په پوهنتون کې دی دغه معلومات پکې پراته دي. او بل فایل چې د لایبرري یا د کتابخانې فایل له دوستانو چې په دغه کې هم د رول نمبر پکې پروت دی، نوم پروت دی دغه شاګرد او د هغه شاګردانو معلومات پکې پراته دي. څوک چې د کتابخانې نه کتابونه چې دي هغه رینټ کوي یا په کرایه باندې اخلي ترې. نو په همدغه اساس چې د دوستانو ګوري هم د یو شاګرد ډیټا معلومات چې په لایبرري فایل کې هم ښکاره کیږي او هم چنان په سټوډنټ فایل کې هم ښکاره کیږي چې دې ته ډوپلیکیشن اف یا د ډیټا ډوپلیکیټ یا کاپي ورته ویل کیږي. بل مشکل چې دوستانو د ډیټا ریډنډنسي سره انکانسسټنسي د دې مطلب دا دی دوستانو کچرته په همدغه دوه مختلف فایلونو کې چې دی یو د ماسل فایل بل چې دی د کتابخانې فایل دی، احیانا کچرته د ماسل ادرس په سټوډنټ فایل کې پراته وي او همدارنګه په لایبرري فایل کې هم پراته وي. نو کچرته ماسل خپل ادرس تبدیل کړي په سټوډنټ فایل کې نو امکانات د دې شته چې په لایبرري فایل کې چې دی په هغه کې تبدیل نشي. په همدغه اساس چې دوستانو د دې فایل پروسیسینګ سیستم چې انکانسسټنسي درلوده. دویم مشکل چې دوستانو ډیټا ایسولیشن او څنګه چې تاسو ته ما ویل چې په فایل پروسیسینګ سیستم کې چې دی هر ډپارټمنټ ته جلا جلا فایلونه به هغې ته اساس کېدل، یعنې د هر ډپارټمنټ فایلونه چې جلا وو دوستانو. مثال کچرته راشو دې ته د یو ماسل یا د یو سټوډنټ چې دی هغه د ایمیل چې دی په یو فایل کې پراته دی او همدارنګه چې د فیس چې دی په بل فایل کې پراته دی. دغه په فایل پروسیسینګ سیستم کې مشکل دا و دوستانو چې کله دی اپلیکیشن نوې جوړو نو په دغه فایل پروسیسینګ سیستم کې مشکل دا و چې دغه مختلف فایلونه ډیټا ریټریو کی او دغه شاګرد ته ایمیل ولېږي چې تاسو د فیس وخت چې دی پوره شوی دی. دغه ته چې دی دوستانو ډیټا ایسولیشن ویل کیږي. بل مشکل چې د فایل پروسیسینګ سیستم چې دوستانو انټیګریټي پرابلم، یعنی فایل ټایپ چې دی هغه نه سپورټ کوي. د فی یا د فیس فایل ټایپ چې دی دوستانو ځکه چې تاسو ولته ویلیو یا اماونټ ورکوي، مثال $100 چې دی یا 1000 افغاني چې دی تاسو فیس دی، نو دغه 1000 افغاني چې دوستانو د دې فایل ټایپ چې دی باید د نومریک یا عدد وي. دغه عدد چې یا دغه نومریک ویلی چې دوستانو دا د فایل پروسیسینګ سیستم په واسطه باندې نه سپورټ کېده. بل مشکل چې د فایل پروسیسینګ سیستم دوستانو پروګرام ډیټا ډیپندنسي یعنی ریلیشنشپ چې دی هغه نه سپورټ کوي. څنګه چې تاسو ته ما د لایبرري او د تاسو د ډپارټمنټ مثال می تاسو ته ورکړم. مثال یو شاګرد یو محصل دی خپل موبایل نمبر هم لایبرري ته ورکړي او هم چې د خپل ډپارټمنټ دلته ورکړي. کچرته دغه محصل چې د دې نمبر یا موبایل ورکړي خپل نمبر چینج کړي نو مجبور دوستانه چې لاړ شي خپل ډپارټمنټ ته الته خپل نمبر بدل کړي او همدارنګه چې د په لایبرري کې راشي دلته خپل نمبر بدل کړي. چې دغه ریلیشنشپ شو دوستانو په فایل پروسیسینګ سیستم کې چې نو بل مشکل چې د فایل پروسیسینګ سیستم دوستانو هغه اټومیسټي پرابلم، یعنی اټومات چې هغه کار نه کوي. مثال چې د دوستانو ا اکاونټ چې د غواړي بي اکاونټ ته چې د پیسې ولېږي. د دې مطلب دا دی دوستانو کله چې ا اکاونټ چې د دوستانو بي اکاونټ ته پیسې لېږي نو د ا اکاونټ نه چې د پیسې باید کم شي او د بي اکاونټ ته چې د ور اضافه شي. د دې دوران کې مثال کله چې ا خپل اکاونټ نه پیسې ولېږل بي ته، په دغه دوران کې چې د دې سیستم یا دغه اکاونټ نه چې د ا اکاونټ نه چې د پیسې کم شو لیکن دا کمپیوټر ګل شو یا کوم مشکل پیدا کو یا برق لاړ ور باندې نو د ا اکاونټ نه پیسې کم شو لیکن بي ته اضافه شوی نه دی. دغه اټومیسټي پرابلم دوستانو چې اتومات چې د فایل پروسیسینګ سیستم کار نه کوي. بل مشکل چې دوستانو سکیورټي پرابلم چې ډیټا او چې سکیور نو، یعنی هر څوک کولای شي چې د ډیټا ته چې لاسرسي پیدا کړي او په اسانه سره چې هغه حق شي. بل غټ مشکل دا و دوستانو دغه پروګرام چې د دې مینټیننس یا د دې ساتنه چې د دې کوم مینټیننس چې دی ډېر په های کاست باندې چې دی په ډېر پیسو باندې کېده. مثال که چېرته کوم مشکل پیدا کېده نو د دې مینټیننس کاست یا پیسې چې ډېر په ډېر پیسو باندې کېدلو. چې همدغه ډیس اډوانټیج او مشکلاتو چې ډیټابیس منځته راغی چې په آینده درس کې تاسو ته هغه وړاندې کوم. دوستانو دا زموږ د نن درس چې تاسو ته ما وړاندې کړل. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کېکاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.